بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاوده سلامونه مې در واخلئ. ملګرو نن به درله چکر در کومه جنډو بازار ورته ویلی شي، تخبایي نه لږ شان ورخوا دی. ډېر ملګري به په دې ځای باندې تېر شوي راتېر شوي نو خیال مو کړی دلته دا وړوکی شان بازارګی دی او په دې کې ټول د پخوانۍ زمانې چې زمونږ د کلچر سره کوم خاص کلچر او د هغې سره چې کوم تړلي سامانونه دي څیزونه دي هغه ورسره تړلي وو. موږ د دې نه ډېر لرې پاتې شوي وو. نن به درته ملګرو دا ښیمه، تاسو کتلی شئ مسلم راسره هم راسره دی او مسلم په دغې غرض باندې دلته کې راغلو چې مسلم تقریبا سعودي عرب ته روان دی. نو وایي چې یاره خپل کپیل چې کومه دی کپیل دی یا سعودي ملګری دی هغه له مطلب داسې وایي څه یونیک څه ورله وړمه. نو د څو ورځو نه په سرچینګ کې چېرې داسې بلم دا تاسو کتلی شئ دا توره ده، ډېر په مزیدار انداز سره یې جوړه کړې ده. د څو ورځو نه په سرچینګ کې چې یاره څه داسې یونیک څیز ولویسم چونکې هلته خو هر یو څیز شته دی، هر څه ډېر دي، خو وی چې داسې څیز ویسم چې مطلب هغه یونیک شانته کې وي، ناشنا وي. نو اخر موږ دا فیصله وکړه چې لاړ به شو دلته. تاسو کتلی شئ دا خوش میوه چې مې راغلې دا په ډېر مزیدار انداز سره جوړ کړی دی. یو خو مطلب هغه بازاري وي د هغې دومره مزه نه وي، دا ډېر زیات ښایسته انداز سره جوړ کړی دی. نو اوس مونږ ګورو سرچینګ به یې کوو چې داسې مطلب څه واخلو چې هغه یونیک شانته کې وي. تاسو کتلی شئ دا مختلف قسمه سامانونه کم چې زمونږ د کلچر سره تعلق ساتو، خو د بده مرغه ملګرو که مونږ سوچ وکړو د دې نه مونږ ډېر لرې پاتې شوي یو. یو خو داسې سلیکټ شو، ټیک شو، ډېر مزیدار دی. تاسو خیال کړی میلمه راشي په دې کې ورته مختلف چې کوم وچه میوه وي هغه پکې مختلف قسم پکې راولي. یو دغه هم دی خو مسلم پکې دا سلیکټ کو. نو د دې نه مونږ خبرې مقصد مې دا و ملګرو د دې نه مونږ ډېر لرې پاتې شوي وو. زمونږ د پښتنو خاص کلچر چې کوم و دا و د دې نه مونږ ډېر لرې پاتې شوي وو. نن به مو په دې بازار کې ګرځومه او دغه مختلف قسمه سامانونه دغه د زموږ د کلچر سره چې کوم تعلق لري دغه به درته ښیمه. بل د مسلم مې دا سوچ ډېر زیات خوښ شو. که تاسو سوچ وکئ نو هر وطن د هر ملک خلکو دا کوشش دی چې د خپل وطن د هغوی چې څه مشهور وي د هغوی چې څه ثقافت وي هغه د دنیا ګوټ ته رسۍ لګیا دي. نو دا سوچ مې هم د مسلم ډېر زیات خوښ شو چې ولې نه چې د بهر هیوادونو څیزونه مونږ یو بل ته ګفټ کوو یو څه بل څه. نو دا یو ډېر مزیدار او یو ډېر ښایسته سوچ دی. د هغه مې دا سوچ ډېر زیات مې د مسلم خوښ شو چې ده ویلې چې یاره زه د خپل وطن داسې څه یونیک څه وړمه، مطلب دا به سعودي عرب ته ورسي، داسې بهر دنیا ته به وښودلی شي. دا زمونږ ډېر ښایسته ثقافت دی او ډېر ښایسته کلچر دی، خو د بده مرغه تاسو ته مونږ وویې که نه د دې نه موږ ډېر لرې پاتې شوي یو. نو په دې هم کریډټ ورکومه مسلم له چې مطلب زما خپل هم ذهن کې نه وه، هغې په خپله دا سوچ وکړو چې یاره زه داسې کومه چې د دې ځای نه خپل داسې یو یونیک څه وړمه. تاسو کتلی شئ دا مختلف قسمه سامانونه دي، مختلف قسمه څیزونه دي، والله چې ورته راننوځې ډېر ښایسته او ډېر مزیدار. چې کوم یو څیز ته موږ ورته وایو چې دا واخلمه او ډېر یو ښکلا او ډېر هغه مینه ورسره تړلې دی یو قسم له. نو تاسو چې کوم دی نو هم یو پیره ویزټ وکئ کوم ملګري چې راشي جنډو بازار. او دا حاجي صاحب ډېر زبردست سړی دی. موږ چونکې وم ګرځېدو انشاءالله ګرځو به نورم، خو د دې سره بس تقریبا مسلم وی چې یار د ده نه اخلو نور نه ګرځو. نو خبرې مقصد مې دا و ملګرو تاسو کتلی شئ چې کوشش وکئ خپل پراډکټس چې کوم دي خپل سازو سامان د خپل وطن چې کوم ستاسو پهچان دی خپل کلچر دی دا مه هېروئ. دا چې کوم دی نو کو چاته مطلب ډالۍ مالۍ لیږئ ګفټ لیږئ نو هم دا ورته پکې ډالۍ کوئ او داسې چې بهر لکه اوس مسلم بهر چې ځي او دا ډالۍ کې هلته نو دا یو قسم له ده د خپل وطن
او د خپل کلچر هغه مطلب عکاسي وکړله او دا یې مخ په وړاندې باندې پروموټ کو. حالانکه که مونږ وګورو د بده مرغه ډېر خلک داسې دی چې دا خپل دا ته بالکل هیر دي چې مطلب دی زموږ د کلچر سره څه تعلق دی څه دی څه نه دي. خو بس نن سبا خو عام دغه څیزونه راغلي دي او په هغې کې مطلب هغې زموږ نه دا بالکل هیر کړي دي. خو یقین وکئ دا وګورئ څونه مزیداره توره دغه تمانچه ده او کو ټوپک شان دی ډېر ښایسته دغه سره احساس کړي دي. دغه شیشې شکرونه نور قسمه قسمه څیزونه والله چې ورله ګورئ نو والله کاریګرو پې داسې کاریګري پې کړې ده چې د حد نه د شیشې زما ډېرې زیاتې خوښې شولې پکې. کم یو سیستم چې ګورئ ډېر په یو ناشنا انداز سره جوړ کړی دی. خو تاسو ته ما وویلې که نه د بده مرغه موږ د دې نه ډېر لرې پاتې شوي وو. نو دا به مسلم ویسي او بهر به هغې ته ګفټ کړي. نو دا سوچ مې ډېر زیات خوښ شو او الله دې وکړي چې په هر یو پښتون کې دغه مطلب د خپل کلچر را ژوندی شي. تاسو کتلی شئ مسلم خو یو دوه درې ډبه مو ورکړه دا کو خیال مو کېږي مخکې تنبلونه. اوس یاره والله زه یم چې څه خلک به یې پېژني خو نه چېرته واده ښادي به و څه به وو نو دا به یې ورله وړه. ټیک شو دې ته ببوزی وایي. نن سبا خو چونکې څه ویم ببوزې به څوک وښي او که نه سولر یې رالي او دغې نه علاوه چې کوم دی عامه بجلي خو بنده شي. خبره بجلي خو پاکستان کې هسې هم دغسې حالات دي خو څه بیا د سولر نه دغه کوي. دا چې کوم دی دا یو محل دی ډېر په ښایسته انداز سره یې جوړ کړی دی ډېر مزېدار. زما ډېر خوښ شو تاسو کتلی شئ. د دغې نه علاوه دې ته منداړو وایي منداړو کوم چې شغلې به یې پې کولې کوچ وغیره چونکې هغه خو اوس نن سبا صرف یو یاد پاتې شوی دی اوس څوک یې ویلي نن سبا خو دغسې دا شیشه ده تاسو وګورئ ډېر په ښایسته انداز سره جوړه شوې ده او مسلم ګرځي سوچ کوي نور سر چک کوي چې یاره نور داسې څه واخلو. بهرحال هر یو څیز باندې دومره کاریګري دومره ښکلا دومره په یو مزېدار انداز سره جوړ شوی دی چې هر یو څیز ډېر زیات مزېدار دی ماشاءالله. دغسې دا هم هغه ټوکرۍ شان دي د فروټس وغیره دپاره او دا چې کوم دی ملګرو دا شکرونه دي. نن سبا خو چونکې کانچۍ مانچۍ دي په هغې کې روټۍ خلک دي دا هغه شکور دی. دې سره هغه دغه رایاد شو وایي ارمان د دا کوره د ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه خو سم ملګرو دا هغه شکرونه دي لوی شکور به او پوره روټۍ هر څه به پکې پراته وو. اوس خو دغه مطلب دغه واړه واړه غوندې شکورونه وړې وړې غوندې کانچۍ دا هم دې ته هم څه نوم وایي یاره والله نومونه خو یې راله نه راځي خو بهرحال ډېر یونیک څیزونه دي د ډېرو څیزونو راته والله نومونه هم نه راځي خو صرف په تصویرونو او دغو کې مو لیدلي. نو مقصد زما د دې ویډیو صرف او صرف دغه دی چې خپل کلچر پروموټ کول دي. تاسو کتلی شئ ډېر مزیدار او یونیک څیزونه تاسو په دې کې کتلی شئ. خو تاسو وګورئ نو ډېر ملګري به دې طرف ته راغلي مي خو چې ما وکاته نو ډېر داسې خلک دې طرف ته مطلب د چا داسې رجحان نه و. دا هم څه دي والله نه پېژنو لیدلي مو دي تصویرونو کې تاسو کتلی شئ دا چې دي دغه کړکۍ ورته ویلی شي اوسه ناست دي دپاره ډېر ښایسته انداز سره جوړ کړي دي. دا هم زما په خیال دا چې دی دا په دې کې مطلب روټۍ ږدي مطلب روټۍ چې په دې کې کېدي ملګرو نو هغه بالکل ګرمې پرتې دي. دا خو راته د حاجي صاحب وویلې دوکاندار ماما چې په دې کې مطلب روټۍ کېدي نو پکې بالکل ګرمې پرتې دي. داسې دا هم زما په خیال چې د روټو دغه دي دغه څه نوم ورته یار نوم یې راله نه راځي. داسې که نور وګورئ هر یو څیز باندې یو ښایسته کاریګري یو ښایسته ګلکاریانې پې شوي دي او دا چې دی ملګرو دا وړوکی کټ دی مطلب د ماشومانو لپاره د لوبو لپاره. یقین وکړئ دې کې هغه ډېر ښایسته احساساتو سره انسان راپار شي کله چې مطلب دا څیزونه ویني. ولې دا زموږ د کلچر یو ډېره خاص حصه ده خو د بده مرغه موږ د دې نه ډېر لرې پاتې شوي یو. تاسو کتلی شئ دا مختلف قسمه دا چې دي ملګرو دا المارۍ دي یار دا یې په دومره ښایسته انداز سره جوړې کړي. تاسو کتلی شئ په دې کې باقاعده دا مطلب باقاعده صرف د ډیکوریشن دپاره نه دي مطلب په خپل کار هم راوستی شئ. ښه لوی المارۍ دي
زما چې کوم دی زما پکې دا دروازو والا المارۍ ډېره زیاته خوښه شوه، دا بیا ډېر زیاته مزېداره وه، دا ډیزاین هم ښایسته دی، ټول هر یو څیز د یو بل نه ډېر ښایسته او ډېر یونیک دی. نو چې څومره سم دي تاسو موږ سره په سکرین باندې کتلی شئ. دغه جنډو بازار کله مو هم په دې ځای باندې راتګ کېدو نو یو پیر یې ضرور ویزټ وکړئ، ډېر ښایسته انداز. دا چې کوم دی مسلم یو دا خوښ شو چې یار یو به دا څیز واخلو، او د دې نه علاوه بلې کوم یو څیز خوښ شو دغه هم تاسو کتلی شئ. بل چې کومه دی نو زما په خیال چې یو هغه توره کوم ارطغرل غازي توره ده خو عامه توره ده اوس والله عالم. نو ملګرو یو ځل ضرور ویزټ وکړئ او کوشش وکړئ دا خپل کلچر چې کوم دی دا سادګي دا ښکلا دا پروموټ کړئ. تاسو کتلی شئ دا توره ماشاءالله ماشاءالله ماما زوی ډېره مزېدار یار ډېر حیوان. او یو خبره بله چې کو ویډیو در باندې ښه ولګېدله نو ضرور نه ضرور یې مخکې شیر کړئ. دغه زموږ ویلاګ و چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ. د هغه لوی الله په امان.